په پاکستان کې د ټاکنو وروسته تازه جنجالونه سلام درنو لیدونکو ستړي مشي. محمود خان اڅکزی د آصف علي زردالي په مقابل کې د پاکستان ولسمشرۍ لپاره خپل اسناد وسپارل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زردالي په مقابل کې د پاکستان ولسمشرۍ ته نوماند شو. ښاغلي اڅکزي د پاکستان د تحریک انصاف او د سني اتحاد او آصف علي زردالي هم د مسلم لیگ نواز ګوند ملاتړ لري. پیپلز ګوند د آصف علي زردالي او سني اتحاد کونسل هم د ښاغلي اڅکزي اسناد د اسلام آباد سترې محکمې ته وسپارل. د پاکستان ولسمشرۍ ته فردي ځوانو سربیره درې نور آزاد وکیلانو اصغر علي مبارک وحید کمال او عبدالقدوس هم خپل اسناد سپارلي دي. د پاکستان د ولسمشرۍ د نمایندانو نوملړ به د مارچ په 4 بیا کتل کیږي او د مارچ په 9 به رای اچول کیږي. محمود خان اڅکزي په پاکستان کې یو پښتون ملتپاله سیاستوال دی او له بلوچستان صوبې قومي اسامبلۍ ته کامیاب شوی دی. د پاکستان ټول ټاکنې د تیرې میاشتې پر 8 وشولې او فورونو د دغه هیواد د قومي اسامبلۍ د مشرۍ لپاره د مسلم لیگ نواز ډلې غړي آیا صادق وټاکل شو.